د سلام په وړاندې کولو هرکلی درته کوم. له خبر د شریک کېدنه مخکې زموږ چینل سبسکرایب کړئ او خواته د بیل علامه هم ووهئ. کشمیر کې پر یوې 3 کلنې نجلۍ د جنسي تیري له امله په زرګونو خلکو لاریون وکړ. د هندوستان هیواد په کشمیر سیمه کې زرګونه خلک د کوڅو سر ته راووتل او پر یوه 3 کلنې نجلۍ چې د هغې د ګاونډي له لوري جنسي تیری سوی و د عدالت غوښتنه کړې. پر دې 3 کلنې نجلۍ جنسي تیری په ښوونځي کې ترسره سوی چې دې پیښې کې د کشمیر خلک سخت په غوسه وه. ځایي چارواکي بصیر خان د دوشنبې په ورځ رسنیو ته وویل چې د پیښې په تړاو شکمن کس د سنبول ښار په یو کلي کې نیول سوی تر پوښتنو او ګډوډیو لاندې دی. پولیس وایي چې یا 3 کلنه نجلۍ د می میاشتې په 8مه نیټه په سخت حالات روغتون ته ولېږدول سوه او اوس یې روغتیایي حالات د ډاډ وړ دی. لاریون د یکشنبې په ورځ پیل او د دوشنبې په ورځ لاریون وروسته له هغه زور واخیست چې د نیول شوي شکمن کس کورنۍ د دې کس عمر د ښوونځي د تصدیق پاڼې په خپرولو 14 کلن وښود. لاریون کوونکو ادعا کول چې دا تصدیق پاڼه جعلي جوړه کړې او په دې کار سره د دې کس کورنۍ غواړي چې یاد کس نابالغه وښیي او له عمر قید څخه وژغوري. داسې هم ویل کېدل چې د متهم کس لپاره د کوم بل ښوونځي مدیر تصدیق پاڼه جوړه کړې چې ګواکې نوموړی کم عمره دی. لوړ رتبه پوځي چارواکي سویام پرکاش پاني AFP ته وویله چې په لاریونونو کې د پولیسو په ګډون لسګونه خلک په داسې حال کې ټپیان سوي چې پولیس د خلکو د ټیټ کولو په خاطر اوښکې بهونکی ګاز کارولی. پاني همداراز وویل چې په لاریون کوونکو کې یو سخت ژوبل شوی او د ښوونځي د مدیر په اړه قضیه ثبت کړې او تر پوښتنو لاندې ده.